یوه ورځ هارون رشید له ښار څخه تېرېده، ګوري چې په بازار کې بهلول صاحب ناست و. د هغه څخه یې وپوښتل چې څه کوې دلته؟ هغه ورته په ځواب کې وویل چې د الله تعالی بندګان د هغه سره پخلا کوم. نو هارون رشید ورته وویل چې آیا پخلا دې کړل، سوله دې وکړله؟ نو بهلول ورته وویل چې الله تعالی یې مني، الله تعالی راضي ده، خو بندګان نه حاضرېږي او نه یې مني. تصادفاً څو ورځې بعد هارون رشید له هدیرې څخه تېرېږي او ګوري چې په هدیره کې بهلول ناست ده. بیا یې هماغه پوښتنه ترې وکړه چې بهلوله څه کوې دلته؟ هغه ورته په ځواب کې وویل چې د الله تعالی بندګان د هغه سره پخلا کوم. نو د تېر په شکل بیا هم هارون رشید ته وپوښتل چې آیا پخلا دې کړل، سوله دې وکړه؟ نو بهلول صاحب ورته وویل چې نه، اوس یې الله تعالی نه مني، مګر بندګان حاضر دي او زارۍ کوي، خو مګر الله تعالی نه مني. خوږو ملګرو، زموږ ژوند همدغه ده. موږ یو ځل ژوند کوو او یو ځل مرو. دا ژوند مو د عبادت او اطاعتو لپاره ده، دا مو د بندګۍ لپاره ده، دا مو د دې لپاره ده چې الله تعالی موږ راضي کړو ځان څخه. هلته بیا زموږ اعمال، هلته زموږ زارۍ، هلته زموږ هېڅ شی بیا نه منل کېږي. خدای مه کړه چې د هغسې ورځې سره موږ مخ نه شو چې بیا د هغه بندګانو په لیست کې راشو، د هغه بندګانو په ډله کې راشو چې الله تعالی ته زارۍ وکړو چې یو ځل موږ پس دنیا ته ولېږه، موږ ته ژوند راکړه، موږ به نیک اعمال وکړو. نو همدغه ژوند ده، همدغه ژوند کې الله تعالی راضي کړی، په همدغه ژوند کې الله تعالی څخه د الله تعالی د اوامرو څخه پیروي وکوئ، د رسول الله د اوامرو څخه پیروي وکوئ، او همدغه د نیکو اعمالو دنیا ده. په دې دنیا کې چې هر څه کوئ د هغې دنیا لپاره مو توښه ده. یعنې دا دنیا د عملونو دنیا ده، حساب نشته. هلته چې د حسابونو دنیا ده، هلته بیا عمل نشته. ښې چارې علامه